د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې پرله پسې واورو په دغه ولایت کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دوی زیاتوي چې په همدې موخه یې یوه بیړنۍ کمیټه جوړه کړې ده تر څو طبیعي پیښو ته پر وخت رسیدنه وشي. بل خوا د 209 الفتح الاردو مسؤلین وایي د امنیتي ځواکونو په هڅو یې د لسګونو کسانو ترڅنګ د زرګونو څارویو ژوند هم ژغورلی دی. کله یوې خوا ډېر اورښتونه وچکالي له منځه وړي او بزګرانو ته ګټه رسوي، خو له بل لوري همدومره زیانونه هم له ځانه سره لري. د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ډېر واورو ورېدو له امله خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. په مجموع کې درته وایو چې د څو کالو وچکالي خلک ځپلي وه او مالونه یې هم ځپلي وه. مالونه ډېر ډنګر وه چې کله دلته واوره باندې راله نو د دوی مالونه تلفات پیدا کړي. تقریبا تر 2000 زیات مالونه تلفات شوي دي او موږ ته چې معلومات شته یو دانه چوپان هم وفات شوی دی په دغه د واورې د امله. په بلخ ولایت کې میاشت د 209 الفتح الاردو مسؤلین وایي له 6 ساعتو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چې د لسګونه کسانو ژوند وژغوري. دوی زیاتوي دغو خلکو ته یې د خوراکي توکو د رسولو ترڅنګ د قلوردو نظامي ډاکټران هم سیمې ته رسېدلي تر څو د زیانمنو خلکو درملنه وکړي. بالاخره وتوانېدلو چې پس تر 6 ساعته متصل تلاش او د لارې د پی کولو څخه شولګرې ولسوالۍ کې پاته وه بند په اشلاخ کې هغه مو الحمدلله مکمل ژوندي راوباسله او هغه کومو مالونه وه هغه شیانو ته مو خوراکونه راورسوله، ډوډۍ، اوبه، هر څه پر وخت باندې راورسېدله. مجاهدین د پر وخت باندې دغه منطقې ته راورسېدله. تقریبا 40 تنه کول او کوچنیان، ماشومان، ښځې الحمدلله ټول مکمل ژوندي وژغورل سوه. د بعضو حالات نازک دي، ډاکټران راغلي دي د هغو تداوي هم کوي. له بلې خوا ژغورل شوي خلک د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او وایي چې که دوی پر وخت سیمې ته را رسېدلي نه وای د ژوند کولو تمه یې ختمه وه. مشکلات یې دا یې حل کړ، که دوی نه وای موږ دغه کوچنیان 12 کوره وګړه تر واورې لاندې وو. شکر راغلی دلته کوچنیانو ته دوایي وو، مرستګي ډېر شکر، ډاکټر هم راغلی وو دلته دوایي یې راکړلې، کوچنیان راڅخه راوایستل. کورونو خواته بند به په واورې کې خدای دې خدای کامیابه واوسېږي چې موږ کورونه مو په خیر راویستله، صحیح و سلامته، بس بیخي موږ خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د دغه بیړني حالت د کنټرول او خلکو ته د زیانونو د مخنیوي په موخه د اسلامي امارت د امیر په امر د رئیس الوزرا په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې څو زیان رسونکو پیښو ته رسېدنه وشي. په همدې موخه د بلخ ولایت ځایي اداره لاس په کار شوې او د لسګونه کسانو ترڅنګ یې زرګونه څاروي له مرګه ژغورلي. د روان کال په اوږدو کې د مارمل ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو او همکاره بنسټونو په همغږۍ د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش سربیره د دې ولسوالۍ د کروندګرو لپاره ښوونیز پروګرامونه هم په لاره اچول شوي دي. د یادې ولسوالۍ کروندګر د ورسره شوو مرستو څخه خوښ دي او د مسؤلینو لخوا د کروندګرو په ملاتړ ټینګار کوي. د بلخ ولایت د مارمول ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ رئیس په دغه ولسوالۍ کې د کروندګرو د ملاتړ او د دوی د محصولاتو د ودې په خاطر د دغه مدیریت له خوا د پلي شویو پروګرامونو په باب معلومات ورکړل او دغه راز اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي. در قسمت مالداری دفتر محترم کمیته هالند با ما همکار هستند. اینا برایشان ترینینگ ها در بخش پرورش حیوانات و همچنان ادویه ضد میکروب و ضد کرم و چیزا برای مالدارا توزیع صورت گرفته و برای دهاقین عزیز هم از طریق دفتر FAO تخم‌های بذری و کود کیمیاوی کمک شده است. د مارمول ولسوالۍ یو شمېر بزګران د دې ولسوالۍ د کرنې مدیریت له خدمتونو او اسانتیاو خوښ دي او په دغه برخه کې له مسؤلین څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. در سال جاری از طریق دفتر FAO و اداره زراعت با ما 500 نفر که فی نفر 50 کیلو گندم تخم بدری اصلاح شده و یک 300 نفر فی نفر 4 بوجه کنجاله برای مالدارا که توزیع شد خوش هستیم. از امارت اسلامی خواهشمندم که تخم‌های اصلاح شده از به مردم کمک شود تا للمه کاری ما خوبتر شود. د یادونې وړ ده چې مارمول ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له غرنیو ولسوالیو څخه ده چې 42 کلي لري. د دې ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې
د سړې هوا له امله د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه 15 امبولانسونه چمتو کړي دي چې د یاد ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د ناروغانو لیږد رالېږد وکړي او په دغه برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست د بلخ امبولانس امیر د ژمي په دې سړو ورځو کې له هر اړخیزو چوپړتیاو څخه د ډاډ ترڅنګ وایي چې شپه او ورځ په دې هڅه کې دي ترڅو د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه او په چټکۍ سره د ناروغانو لیږد ترسره شي. د بلخ امبولانس امریت او د بلخ عامې روغتیا ریاست خپل ټول آمادګي لري که چیرې خدای نخواسته په لرو پرتو سیمو کې یا په داخل د ښار کې داسې واقعه پیښیږي چې هغې کې انساني تلفات پیښ شي نو د دې لپاره د بلخ امبولانس امریت او د بلخ عامې روغتیا ریاست عام و تام آماده ده او د خلکو خدمت به کوي انشاءالله. له بلې خوا ښاغلی سراجي زیاتوي چې د بلخ امبولانس ټیم 3 سایټونه په پرمختللو طبي تجهیزاتو سمبال د دغه ولایت په 3 بېلابېلو سیمو کې فعاله کړي دي چې له دې سره به د یاد ولایت لرې پرتې سیمې هم له چټکو روغتیایي چوپړتیاو څخه برخمنې شي. 3 سایټ چې موږ لرو د بلخ امبولانس امریت یو د کابل مزار په عمومي سړک باندې ده د قلیق المحمد ساحه کې او دویم سایټ د مزار شبرغان په مسیر باندې ده چې هلته ډېر ترافیکي حادثات پیښیږي د چاربلاک ولسوالۍ ساحه ده او دریم سایټ زموږ د یوسف مزار عمومي سړک باندې ده چې پل امام بکري ساحه کې ده او هلته هم د ترافیکي پیښو ډېر امکان شته. د یادولو وړ ده چې د بلخ امبولانس امریت اوس مهال 15 امبولانسونه لري چې د خلکو په چوپړ کې دي. یاده اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د بلخ امبولانس 102 شمیره هم فعاله کړي چې له دې سره به ناروغ لرونکو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.